سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د میدان وردګ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د افغانستان اسلامي امارت د بریا د 15مې کلیزې یا زمري 24مې د نمانځنې لپاره پراخ چمتووالی روان دی. دوی وایي دا ورځ به په شانداره مراسمو سره ونمانځل شي. د میدان وردګ ولایت پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست مسؤلین وایي چې د سیلابونو مخنیوي او اوبو مهار په موخه د مرکز اړوند کوټه عاشوره او ملاخیلو سیمو کې د بندونو رغولو تخنیکي سروې ترسره شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون په څنډه کې د هندوستان او ایران هیوادونو له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ګډې پانګونې د تجربو او معلوماتو شریکولو، د کرنیزو وسایلو او ماشینونو، درملو او حیواني سرو، د مالدارۍ او بڼوالۍ د برخو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. عامه روغتیا وزارت وایي چې په لوګر او سمنګان ولایتونو کې میندو او ماشومانو ته د اساسي روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو په موخه یې د $313,000 په ارزښت یو هوکړلیک لاسلیک کړی. د دې هوکړلیک له مخې به د یو کال په لړ کې په 45 روغتیایي مرکزونو کې 24,411 تنو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شي او د دې سربیره به 190 تنو ته د کار زمینه برابره شي. او وروستی خبر دا چې رویټرز خبر ورکړی د اوکراین په ژاپروژیا ښار کې د روسیې په برید کې 7 تنه وژل شوي او لږتر لږه 24 کسان ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې په کیف او ژاپروژیا ښارونو کې په بېلابېلو ځایونو او مرکزونو بریدونه کړي. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې لنډو مهم خبرونو همدومره وو چې مفاهیم له افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.